السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندو ورونو زه محمد یوسف بنیره ستاسو په خدمت کې حاضر یم په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د رحمان بابا په کلام باندې وضاحت کول غواړم چونکه د رحمان بابا په کلامونو باندې نامې نه نو څنګه چې د غنی خان کلامونه هغه د یو نامې د لاندې هغوی ول یو نامه ورکړی یو عنوان ورکړی دی. رحمان بابا وی ته چې ماته وایي چې په څه کوې جړه نه در معلومیږي دغه خپل جور و جفا ته جور و جفا کړې زه جړه کوم دلبره ته جور و جفا کړې زه جړه کوم دلبره ستا که دغه نه وې دا به هم نه وې زما او څه خادي به کاندې طایفه د عاشقانو رسم د بوتانو که هم دا وي لکه ستا دا خصلت چې ستا دی که هم تل په دغه شان وي نه را معلومیږي د درمن د زړه دوا او سو به دا جفا کړې نه پوهېږم څه بلا شوه سو به وي تر کومه دا جفا و دا بلا یو دستا ماڼی شه بل غورځي د رقیبانو وار په وار مې وجنې کله هغه کله دا هر چې عاشقي که په قطا که افلاطون وي هر چې عاشقي که په قطا افلاطون وي زه خو یې مجنون ګڼم که نن وي که سبا او سپي هم په عذاب د جدایۍ د وجلو نه دي زه خو ګوندستا د کوڅې سپی شم په وینا او هیڅ مې په کار نه دی رحمان تا غواړي دلبره هیڅ مې په کار نه دی رحمان تا غواړم دلبره او زه په دا راضي یم باقي هر چې ستا رضا. رحمان بابا خپل معشوق چې دی خپل محبوب هغه مخاطب کی او ورته وایي ته چې ماته وایي چې په څه کوې جړه نه در معلومیږي دغه خپل جور او جفا. یو خو خپل مجازي معشوقي د مجازي معشوق له طرف نه جور جفای یا دا عاشق دومره کچری جور جفا نه دا معشوق وفادار همي خو د عاشق داسې حساس وي د زړه داسې نازکي چې د دې معشوق هغه وفا ورته جفا ښکاري ځکه چې د غواړي چې را څنګه زه غواړم چې دغه شان مې دلبر شي او محبوب خپل مجبوري کوچره الله سبحانه وتعالى ته یا د الله سبحانه وتعالى پاک نبی محمد صلی الله علیه وسلم ته دا خطاب شي نو د جفا او د وفا نو موږ مقصد واخلو د دې دنیا چې کومې پردې دي دغه حجابونه به واخلو ځکه چې الله سبحانه وتعالى او د الله پاک نبی صلی الله علیه وسلم باندې کار څومره څوک ډېر مینې خو په دې دنیا کې ورته خپلې پردې نشلی او خپل ځان ورته د حجاب نه بار ته نه راوباسي چې دیدار ورته وکړي. ته چې ماته وایي چې په څه کوې جړه نه در معلومیږي دغه خپل جور جفا. رحمان بابا وایي چې ای زما محبوبه ته چې ماته وایي چې ته په څه باندې دا جړه کوې نو تا ته د خپل جور جفا نه معلومیږي که زه جاړم خو د دې د وجې نه جاړم چې ستا دیدار مې نصیب نه شو او ستا دیدن مې نصیب نه شو حالان کې دا ارزه ستا په لاس کې دی خو ته تر اوسه پورې نه مال خپل دیدار راکو نه دیدن راکو نه د وصل راکو نو دغه جور جفا دستا بیا ته ولې زمان تپوس کوې چې زه ولې جاړم ته جور جفا کړې زه جړه کوم دلبره ستا کو دغه نه وې دا به هم نه وې زما ته جور او جفا کې ما سره زه د سره مینه کوم نو په مینه کې هر عاشق وفا غواړي او ته زما سره جفا کې نو ته جور او جفا کې جبر او جفا کې زما سره زه جړه کوم ستا په وس کې جور جفا دی او زما په وس کې جړه ده ستا په برخه جور جفا زما په برخه جړه او ستا که دغه نه وې دا به هم نه وې زما. عاشق او معشوقي دواړو ځان له خپلې برخې اغوستې دي یو جور جفا اغوستې ده او بل چې دی جړه اغوستې. نو رحمان بابا وایي ستا کو دغه نه وې دا به هم نه وې زما کو چرې ستا دغه جور جفا نه وې نو زما به جړه نه وه. څه خادي به کاندې طایفه د عاشقانو رسم د بوتانو که هم دا وي لکه ستا د عاشقانو ډله به څه خوشحالي وکړي که چرې د بوتانو رسم دغسې وي لکه ته چې بوت مثال هغه جواب نه ورکوي کو د بوت منونکي په ډېر مین شي او د هغه طرف نه جواب نه ځکه چې بوت څه صاحب کې نشته دی حس پکې نشته دی نه اوري نه ویلی شي
نو رحمان بابا خپل دلبر داسې ګڼي لکه چېرې ته د بوتانو په شان ما ته زما د مینې هغه څه ورته وایي اظهار نه کوې زه چې نه څه غواړم نو په کار ده چې ستا طرف نه هم څه نه څه د هغې اظهار کېدلی خو چې ته لکه د بوتانو په شان ستا دغه رسم وي نو عاشقان به څه خوشحاله شي خامخا به جاړي په غم کې به دا خصلت چې ستا دی که هم تل په دغه شان وي دا خصلت چې ستا دی که هم تل په دغه شان وي نه را معلومیږي د درمن د زړه دوا خو دغه چې د ستا خوی وي او داسې خوی د هر معشوقي نو بیا نه را معلومیږي د درمن د زړه دوا څوک چې په چا باندې مین شي د هغه زړه خوږیږي درد کوي د دغې درد دوا چې د هغه د خپل معشوقې د خپل محبوبې موندل دي نو که چېرې ستا دغه خوی یې چېرې ته ځان نه راکې نو ګرانه ده چېرې د درمن د زړه دوا څوک چې په د عشق په مرض باندې بیمار دي هغه به چرې هم جوړ نه شي د هغې دوایي به چېرته هم میلاو نه شي او څو به دا جفا کړې نه پوهېږم څه بلا شوه څو به وي تر کومه دا جفا و دا بلا ته به تر کومې پورې دا جفا کې یعنی د وفا جواب به ماله په جفا راکې زه نه پوهېږم دا ته په ما باندې کم ازمایش کې او څو به وي تر کومه دا جفا و دا بلا تر کومې پورې به په ما دا ازمایشي او ستا به دا جفایي ستا د جفا کولو په ما باندې تر کومې پورې دا ازمایشونه یو دا ستا ماڼۍ شه بل غورځي د رقیبانو وار په وار مې وجنې کله هغه کله دا یو خو ستا دا خفګان چې ته زما نه خفه یې او ته زما نه خفه ګرځې بل چې ته رانه خفه ګرځې نو رقیبان نه باندې هم چغې وباسي هغې راته هم پیغور راکوي چې ځه د ده نه خو یار خفه دی نو څه وار په وار مې وجنې کله هغه کله دا کله ستا دا خفګان ته چې ګورم دغه مې وجني او کله چې رقیبانو ته ګورم هغې را باندې هغه چغې وباسي هغې راته هغه پیغورونه راکوي چې ستا نه خو د یار خفه دی نو دغه کله مې دغه وجني یعنی هر طرف ته زما د مرګ هغه اسباب دي او هر چې عاشقي که په قطع افلاطون وي زه خو یې مجنون ګڼم که نن وي که سبا څوک چې هم عاشقي کوي هغه که په عقل باندې او که په اندازه باندې هغه افلاطون ولې نه افلاطون څومره لوی فلسفر څومره لوی مشهور انسان تیر شوی عقل والا رحمان بابا وایي چې څوک هم عاشقي که اگر کو د افلاطون ولې نه زه یې لیونی ګڼم دی کو نن یې کو سبا یې لیونی کېږي ځکه چې عشق داسې څیز دی چې په دې کې عقل نه چلیږي عشق وړاندې عقل شل کی نو کو افلاطون هم عشق وکړو دی به هم لیونی کېږي یا کو نن یې کو سبا یې او سپي هم په عذاب د جدایۍ د وجلو نه دي زه خو ګوندستا د کوڅې سپی شم په وینا رحمان بابا بیا خپل محبوب ته وایي چې ګوره د جدایي داسې سخت عذاب دی سخت سزا ده چې سپي پې هم څوک لکه سپي پې هم د وجلو قابل نه دي په سپي باندې به هم ترس کېږي چې دی په جدایۍ باندې مړ نه شي یعنی د جدایي غني خان په یو نظم کې وایي که نه هیڅ د عشق له غمه نه دي برابر غمونه کل چې د یار فراق دی ووایي دغه دي د خدای وهل نو رحمان بابا په دې کې وایي سپي هم په عذاب د جدایي د وجلو نه دي د جدایي او د فراق دا دومره لوی سخت عذاب ده چې د سپي له ورکولو ښه خبره نه ده او زه خو ګوندې ستا د کوڅې سپی شم په وینا نو ته خو ما ته وایي چې ته زما د کوڅې سپی نو ستا په وینا باندې ستا د کوڅې سپی شم نو بیا خو راله خپل دیدار راکه که نه بیا خو ما له خپل وصال راکه ولې رانه بیا جدای ګرځې دا د رحمان بابا څومره لوی عشق دی او بیا رحمان بابا وایي هیڅ مې په کار نه دي رحمان تا غواړم دلبره هیڅ مې په کار نه دي رحمان تا غواړم دلبره زه په دا راضي یم باقي هر چې ستا رضا رحمان بابا وایي چې ای الله زما هیڅ هم نه دي په کار بس زه خو تا غواړم او زه په دې رضا یم چې زه تا غواړم نور ستا خپله خوښه ده که ته ما غواړې او که نه غواړې زما عزتمندو دا کلام د رحمان بابا چې دی ظاهري طور خو دا مخاطب
یار ته چې لکه مجازي کم معشوقی د هغې ته معلومیږي، خو دا رحمان بابا الله سبحانه وتعالی ته او د الله سبحانه وتعالی پاک نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلی دی، ځکه په دې کې دومره درد دی، دومره زړه راښکون، دومره زړه راکاږي. او د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم هغې د چا سره جفا نه کوي، هغې ابتلا کوي، ازمایښونه راځي د هغې په عشق کې، څنګه چې د انسان په عشق کې، څنګه چې د مال او د دنیا په عشق کې امتحانونه راځي، ستړي راځي. نو الله او د الله د نبی صلی الله علیه وسلم د هغوی عشق په اعلی دی، په هغې کې به څومره کله چې په ادنا عشق کې ازمایښونه، ستړي مشقتونه راځي، نو په اعلی کې به څومره ستړي مشقتونه راځي. نو د هر عاشق د دې ستړو نه تېرېږي، او دغه ستړي چونکې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم په پرده کې دي، او رحمان بابا غواړي چې ردي دا پردې وشلې ولې ما ولیدلې، نو دغه د هغې د طرف نه رحمان بابا یو جفا ګڼي، یو جور ګڼي چې یا الله ستا ته لکه څه ناممکن دي، ستا په خزانو کې خو ناممکنات نشته دی، نو بس زه په تا مین یم او زه په دې رضا یم، هېڅ مې په کار نه دی، زه رحمان هېڅ مې په کار نه دی، رحمان تا غواړم دلبره، بس زه خو تا غواړم، تا ته څه ناممکنه دي، خو بس ته راته ځان وښایه، او زه په دا رضا یم، باقي هر چې ستا رضا یم. زه په دې رضا یم چې زه ستا سره ستا ملاقات وکړم، ستا سره په وصل شم، ستا سره میلاو شم، نور ستا خپله خوښه ده، که ته ما د خپل یارانې قابل ګڼې او که نه ګڼې. زما عزتمندو، دا د رحمان بابا کلام دی، که چېرې ستاسو خوښ شوي، نورو خویندو وروڼو ته یې ورسوئ، الله به د اجر درکوي.